السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو خدای دې وکړي چې ښه وي جوړ وي ژوند زندګي وخت صحت هم ښه وي او زموږ ټیکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایم ملګرو تاسو نن ورځ موږ بیا یوه ډېره زبردسته ویډیو چمتو کړې ده خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي په نننۍ ویډیو کې ملګرو موږ تاسو ته یوه ډېره زبردسته ډکشنري در پیژنو چې یوه ډېره زبردسته ډکشنري ده ملګرو په همدې کې تاسو کولی شئ چې په درې ژبو سره خپل لغتونه معنا کړئ مثال پښتو دري انګلیسي هره ژبه کې چې تاسو وغواړئ مثال چې هر ژبې ته هر ډول لغت معنا کړئ ترانسلیټ کړئ تاسو کولی شئ بدون له دې چې تاسو یا له کوم انټرنیټ او وای فای سره کنیکټ ووصلوئ نو تاسو کولی شئ بغیر له انټرنیټ څخه په اپلاین ډول چې هره ژبه کې مثال تاسو لغات وغواړئ په انګلیسي کې تاسو وغواړئ چې هر ډول لغات وي پښتو دري کې تاسو په اسانۍ سره معنا کولی شئ مثال په دري کې وغواړئ په انګلیسي معنا کړئ یا پښتو کې وغواړئ مثال په انګلیسي ژبه یې معنا کړئ تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې په دا درې ژبو کې چې په کومه ژبه کې تاسو وغواړئ معنا کولی شئ نو موږ تاسو ته ملګرو په همدې ویډیو کې له همدغه ډکشنري مثال ډاونلوډ کولو چې تاسو څنګه له کومې لارې همدغه ډاونلوډ کولی شئ چې په خپل موبایل کې انسټال کړئ او استفاده ترې وکړئ او څنګه مثال په همدې کې تاسو خپل لغتونه یوې ژبې نه بله ژبې ته ترانسلیټ او معنا کولی شئ بدون له انټرنیټ څخه تاسو ته مکمله موږ بشپړ کمپلیټ طریقه ښایو تاسو ویډیو سکپ کوئ مه تر پایه وګورئ نو لومړی به موږ تاسو ته له همدغه ډکشنري د ډاونلوډ کولو طریقه وښیو تاسو څنګه له کومې لارې په خپل موبایل کې دا ډاونلوډ کولی شئ نو تاسو ملګرو راشئ خپل پلی سټور ته هر کله چې پلی سټور ته لاړئ نو تاسو په پلی سټور کې ولیکئ په انګلیسي باندې کاموس همدغه سپیل به تاسو ولیکئ QAMOOS دا به تاسو ولیکئ هلته به تاسو ته ډېر زیات اپلیکیشنونه کیدای شي راسره شي خو تاسو همدغه اپلیکیشن د سره ډاونلوډ کړئ تاسو وینئ دلته په د ایکن باندې هم لیکل شوي دري پښتو انګلیسي همدغه ایکن چې تاسو ته راواړوي همدغه ډول همدا رسم نو تاسو یې بیا ډاونلوډ کړئ که هر کله تاسو له همدې ځایه هم نشو ډاونلوډ کولی نو تاسو په اسانۍ سره کولی شئ د همدغه ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ هلته به موږ تاسو ته د همدغه اپلیکیشن لینک اچولی وي د همدې ډکشنري تاسو په لینک کلیک کړئ تاسو پلی سټور ته به ځئ او همدا اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ هر کله مې چې ډاونلوډ کړم ملګرو نو هر کله چې بیا اوس تاسو وغواړئ چې په همدې کې اوس لغتونه مثال موږ څنګه معنا کړو په همدې مې کلیک وکړو نو تاسو ته به همدغه شان یو انټرفیس یوه صفحه راشي هوم پیج نو دلته ملګرو تاسو چې په هره ژبه کې لغت ولیکئ تاسو ته معنا کیږي چې هر ډول لغت تاسو وغواړئ مثال دلته موږ لیکو سټوډنټ یا فرینډ یا هاوس مثال موږ هاوس لیکو بیخي زیات تفصیل او جزئیات سره تاسو ته معنا کیږي دلته مثال موږ په هاوس باندې کلیک وکړو هاوس په انګلیسي کې کور ته ویل کیږي نو لومړی موږ ته مثال په پښتو باندې بیخي زیات تفصیل سره راوړل تاسو وینئ کور ټاټوبی مینا ځای کورنۍ مکانه جرګه صحنه دلته کاره شو فارسي ته په دویم نمبر کې به تاسو ته فارسي ښیي په دري ژبه خانه مسکن منزل جمع محل بیخي زیات تفصیل سره که دلته اوس مثال موږ بل لغت ولیکو یا سټوډنټ ولیکو مثال تاسو چې هر ډول لغات غواړئ چې ولیکئ یا ولیکئ سټوډنټ مثال موږ په همدې کلیک وکړو زده کوونکی شاګرد محصل دلته یو فارسي بولئ دانشجو شاګرد ازو که مثال موږ بل لغت ولیکو یا آفیس مثال تاسو چې هر ډول لغات وړئ او ولیکئ مثال آفیس دفتر اداره خدمات وظیفه دلته دفتر اداره چې هر ډول لغت تاسو وغواړئ په انګلیسي باندې تاسو په هره ژبه کې مثال په دري پښتو تاسو په اسانۍ سره معنا کولی شئ که مثال تاسو وغواړئ چې په پښتو باندې کوم لغات په انګلیسي معنا کوئ پښتو تاسو ولیکئ پښتو ژبې ته به خپل کیبورډ واړوئ دلته ولیکئ مثال یو شی ولیکئ مثال ملګری که دلته لیکم ملګری دلته به هم ولیکم په همدې چې کله کلیک وکړئ لږ انتظار کوو دلته تاسو وینئ ملګرو ملګری فرینډ بیخي زیات تفصیل سره دلته فارسي ته هم راځي تاسو وینئ ملګرو فارسي کې هم تاسو معنا کولی شئ بیخي زیات په هره ژبه کې چې تاسو لغات ولیکئ مثال که پښتو کې لیکئ که په دري کې لیکئ تاسو په هره ژبه کې چې لغات ولیکئ په هره ژبه کې تاسو ته په اسانۍ سره هر ډول لغت په همدې کې بیخي زیات لغتونه دي تاسو یې په اسانۍ سره معنا کولی شئ نو همدا ډکشنري ملګرو حتما سره ډاونلوډ کړئ له همدې څخه تاسو ته یوه ورځ نه ورځ تاسو ته همدا ډکشنري کیدای شي په کار راشي تاسو په درد وخوري نو ویډیو له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې نور ملګري هم له همدې ډکشنري څخه برخمن شي او دوی یې ډاونلوډ کړي او استفاده ترې وکړي نو د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره که چا زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی مثال په تاسو کې څوک زموږ یوټیوب چینل ته نوی راغلی یاست چینل مو نوی سبسکرایب کړی حتما یې سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ هره نوې ویډیو په هره برخه کې مثال ټکنالوژي آنلاین پیسې ښوونځیو پوهنتونونو برخو کې هره برخه کې زموږ ویډیوګانې اپلوډ کیږي نو تاسو ته بیا په خپل وخت سره در ورسیږي د اوس لپاره د خدای په امان ټولو ملګرو ته ښه وخت چې هر ځای کې یاست هر ځای کې اوسیږئ ښه وخت ټولو ملګرو ته خدای په امان